او بیا ترغیب یا نمونه د عذاب او بیا الله بیان کوي انک کادحون الک خدای ته بزی رغبت پیدا کا بیا بشارت بیانې تخویف او بیا فلا اقسم سره نمونه او فما لهم لا یؤمنون زجر اذا قرئ شکایت والله اعلم تخویف دا دې سورۃ کوم د ټولو خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم ورشی کی سلور اتیا ده عرشی کی دری اتیا ده اذا السماء انشقت الله هغه وخت کې سیغه اسمان بس کوم د سیری سی چیرې بسی واذنت اطاعت او تابعداري بو کې د رب د پاره وحقت حق لها ان تطيع یطیع اسمان ته د لایکه د خدای تابعدار دي واذا الارض مدت الله و هغه وخت کې چې زمکه بس کوم ده هغه څه شي سي برابر بس زلزلت زلزلہ به پیراسي والقت ما فيها روا بچي هغه څه پرزمکه کې دي وتخلت او خېټه به خالصي واذنت لربها او تابع بسي د الله وحق لها ان تطيع زمکه تفکر دادی چې خدای تابع سي یا ایها الانسان و انسان الکه د شپږ آیاتونه کمی زنانه چې د بچی پیدا کېدو مسلې په دې باندې بورا دموي بورا پیژنې کنه چینی من بورا ورته وایو الله تعالی مکمل شفا ورکړي خوږ شي په دم کوي یا ایها الانسان و انسان دا ټول دې میاګانو وظیفې دي یادوي ښا ها کوئی نسته کنه څه بچای پیدا کیږي معشوم ولادت مسله ای ها دې زبم پیدا ده کنه یا ایها الانسان او انسان انک کادحون تاسکم د کسب کوم کې رب تکدن په کسب سره په ملاقات خدای سره به مخکې کې مشقت وکې دنیا کې الله پیدا کړي مشقت ته فاما من اوتي کتابه چاته چا الله عمل نامه ورکی په خلاص باندې فسوف يحاسب حسابا يسيرا الله به حساب يسير کی وينقلب الى اهل مسرورا او آل تب خوشال روانی واما من اوتي کتابه چاته سی ورکړه سو عمل نامه ورا ازواری ورستو د شانه ولکه ورستو د شانه دی عزت دی پاره کې ذلت دی پاره او فقہ کې ما تاسو مخ کې ویل کې شاله خوانه چا سلام در باندې واچو جواب واجب ده پتا نه 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 ځکه سلام دی احساس دی پاره او شاخوانه دی ذلت دی پاره چي فسوف يدعو صبورا هغه بسر د سیاغي باواسونو کې د هلاکت ويصلى سعيرا او داخل بس جهنم ته انه كان في اهله مسرورا الله دې په آل کې خوشاله انه ظن ايقنا ظن معنا دی یقین کوا د دب یقین داو الله يحور الله يرجع الى الله چې الله تبن واپس کیږي بلا ولنا ان ربه كان بي بصيرا الله په د باندې لیدون کېدا فلا اقسم لا حاجت الى القسم ومع ذلك اقسم حاجت قسم تنستا او بیا ز قسم خرمه بشفق په شفق شفق څه ته وایي وای شفق څه ته وایي سروال دای چا په نس باندې دا امام یوسف او محمد صاحب او د ابو حنیفه په نس شفق چاته وایي شابه ماشاءالله د مدرسې ته یو مفتی راغلی هغه شفق نه پیژاند د دې زمانه مفتیان داسي مستور سي امام صاحب ټیم کله داخليږي ما خوستان سکله شفق غایب سي سپینواله او صاحبانو نو ما یو وخت ټیم مخکې کاو نقشې نه موږ مخکې کاو ما خوستان نو مولایانو راتله مولوی صاحب نقشه کې ټیم نه داخل ته مخکې کې نو مورته سوې ده
مالزی دی صاحبانو په شفق قومه چا په نسبت وی خندل سیسو وی خندل ښا دا جوابونه یا ساتي صاحبانو په شفق هم راواله او سړی ستړی مزدوري هغه کریم امام سے شفق ته انتظار کی اگر سے امام سے شفق اولاده واقع خود ستړی د تکلیف ده معنا الله فرمای فلا اقسم بالشفق مفتابی شفق مراد ده مفتابی کوم یو ده امام سے قد سرول غو ته کم شفق باندې قسم نه خورم چا مفتابی ده واللیل وما وسق اغه شپه وما وسق سکل جمع کول کی الکه کور نه ټول خلک دی ورځي وځي سکل شپه سي ټول بیرته را جمع کی شپه را جمع کی او بھائی والقمر اذا اتسق اوس بغمې سکل پورا سي کله پورا کیږي الکه پھر رابعه عشر سوار لسم کې سوار لسم سومې سره لا ترکبن طبقا عن طبق پتا سبحانه بمدا سه حالات راځي سوجر دی ایمان راوړي او چې کله به قران ولسته سو په دی باندې سجده به نه کولا بلکې هغه کسان چې هغه کوپر کې تکذیب کوي والله عالم بما يعون الله تعالی چې کوم د عالم د چې کوم دی ساتي زیر ورکا عذاب علی مسرا لیکن هغه کسان لپاره چې ایمان راوړی دا خیسته اعمال کې هغه د پاره اجر غیر ممنون ده سوره بروج مکی سورۃ ده او 22 آیاتونه لري